د اجمیر ویس خان نیکه مشر زوی شاه محمود هوتک د اصفهان ستر صوبمن او فاتح شاه محمود هوتک تاریخ 1922 شاه محمود هوتک د افغانستان ستر ملي اتل حضرت میرویس نیکه رحمت الله علیه مشر زوی و. کله چې میرویس نیکه وفات شو دی 18 کلن و. دی یو غیرتي پښتون او پر میرویس نیکه ډېر ګران و. کله چې پاچا شو نو ایران ته یې څو ځلې لښکرې ولېږي. په پای کې یې اصفهان کلابند او محاصره کړ او صفویان وروستی واکمن سلطان حسین صفوي په 1922 زیږدیز کال کې ځان شاه محمود هوتک او د پښتنو لښکرو ته تسلیم کړ او خپل تاج یې د خپل سره راښکته او د ده پر سر یې کېښود او دی یې د اصفهان پر تخت کښېناست. په دې توګه د ایران د دشمنانو نه د هغه د ظلمونو غچ واخیست چې ګورګین او ګورګینیان په کندهار کې زموږ پر بې ګناه خلکو کولې. د ستر شاه محمود هوتکي پر کارنامو او سمبو ویاړو. د ده سپېڅلی روح دې شاد وي. دا هم زما یو لنډ شعر چې دغه ستر پښتون واکمن ته ډالۍ کړی دی. زه محمد هوتک افغان یم، زه صوبمن د اصفهان یم، ایرانی دشمن می مات کړ، زړور زوی د میرویس خان یم، غچ می واخیست له غلیمه، زه اتل یم قهرمان یم. دوستانو دا و د شاه محمود هوتک په باره کې څه لنډ کلیپ و در سره شریک مو کوي. دوستانو را سره مل پاتې سئ، ملتیا مو وکړئ. د الله په امان.